هغه کورونه چې نور له خاورې سره یو شان شوي دي. دلته د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په کلیو کې د تېرې ورځې مرګونې زلزلې پاتې ویجاړې. تېره ورځ مخکې له ماسپښین څخه ځواکمنې زلزلې د دوی هر څه ورڅخه اخیستي دي. یو شمېر هم د دې پیښې له رامنځته کېدو وروسته د خاورو لاندې د خلکو د ایستلو لپاره سره راټول شوي. دا سپینګیری وایي په دې طبیعي پیښه کې د خپلې کورنۍ څو غړي لاس ورکړي او یو شمېر هم په روغتون کې په سخت حالت کې پر سر وړي. ساعت 11 بجه ما کار میکردیم به 2 تا شهید خونجگاه دادیم. بیامدیم یعنی این شهید هم اینجا وقتی خونه بشید. خب 2 تا زخمی که به شفاخانه برده. یعنی 10 گوسفندم به زیر خونه شد. گوسفندا رو جمع کردیم در خونه داشتیم. 30 خونه هم خودی رو بدور یعنی خودت میبینی که یک خونه نمونده که زن بچه خونه ماشون سرپناه نداریم. د دوی یو شمېر هم په زلزله کې د خپلو عزیزانو د لاسه ورکولو په غم کې ناست دي او یو شمېر هم د هغو کسانو په تمه دي چې د خاورو لاندې بند پاتې دي. یو شمېر هم په آزاده فضا کې ناست دي، خپلو ویجاړ شویو استوګنیزو کورونو ته ځیر دي. برادرای بزرگوار، مسئولین امارت اسلامی، نهادهای خیریه هم از ملی و بین المللی این وضعیت حالت مردم رو درک کرده و خود شما میفهمید که زمستان رسیده. شروع زمستان معمولا در هرات از 15 میزانه، یعنی حال امروز که ما و شما قرار داریم به اینجا امروز روز 15 میزان بود. زمستان رسیده، همه مردم به اینجا بی سرپناه شدن، بر علاوه که عزیزای خود را از دست دادن، خسارات مالی انگفت اینا روبرو شدن. حتی ایتا با شما بگم یک خانه عادی که یک خانه چه باشه به اصطلاح ایراتی بگم موجود نیه که مردم به اونجا شو خور صبح کنن یا روز خور شام کنن. د هرات سیمه چارواکي هم له زلزله ځپلو سره د مرستې او همکارۍ لپاره د هیوادوالو په همغږۍ او همکارۍ ټینګار کوي. ما از مردم متدین خود میخواهیم که با یک اتفاق و یک دست و یک صدا با کمک و همکاری مردم آسیب دیده قریه های ولسوالی زندهجان مثل قریه نایب رفیع، سیاآب، وردک ها یا قریه کرنیل، سربلند، کشکک، چاهک، تقریبا 10 قریه یا بیشتر، سنجاب، ترگیرک و غیره قریه ها که خراب شدند به همکاری قریه ها برسند. که څه هم د دې زلزلې له رامنځته کېدو وروسته یو شمېر بنسټونو د سرپناه مرستې د برابرېدو لپاره دې سیمو ته تللي، خو د طبیعي پیښو څخه د زیانمنو کورنیو غوښتنې دا دي چې د ژمي موسم نږدې کېدو ته په کتو په لومړي سر کې دوی ته سرپناه او لومړني توکي مرسته وکړي.